أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما د اسلام محترم ورونو او اوریدونکو، اولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثانیا نن د جمعې مبارکې ورځې موضوع چې محترم حج او اوقاف وزارت ټاکلې هغه دا ده چې هغه کارونه چې په ځمکه کې د ډول ډول مختلفو فسادونو لامل ګرځي، ډول ډول فسادونه رامنځته کوي او د ټولنې د پرمختګ معنی ګرځي، هغه څه دي؟ لږ شیان به بیان سي چې هغه په ځمکې پر مخ د فساد لامل ګرځي، فساد رامنځته کوي، ټولنه پرمختګ نه معنی کوي. الله شیان دا دي: کفر و نفاق کول، اول کفر و نفاق کول، دویم گناهونه او جرمونه کول، دریم د خپل امر نه فرمانی کول، اطاعت نه کول، څلورم اختلاف کول، بی اتفاقی کول، او پنځم قطع طریق یا لارې شو کول، او همدارنګه شپږم د منکراتو خپرول خلکو په منځ کې، اوم په ځمکه کې جګړې راپارول، جګړو ته لمن وهل، اتم ظلم کول، په حقوقو تجاوز کول، او نهم دا ده په اسلامي خاوره باندې کافر حاکمیدل، یعنی د کافرانو لخوا اسلامي سیمه نیول، دم فساد ده. او لسم د نجونو او هلکانو په ودونو کې تاخير کول، په نکاح کې تاخير کول. دا لږ شیان به نن تفصیلي بیانېږي چې دا لنډ به تشریح کو چې دا په ځمکې پر مخ فساد زیږوي او د ټولنې پرمختګ مخه نیسي. نو اول کفر او نفاق کول، د ځمکه چې الله پیدا کړي انسان خلیفہ ګرځولی، نو هغه به د یو الله عبادت کوي. انسان الته انسان دا اشرف المخلوق ده چې الله او رسول مني، حکمونه یې مني، مسلمان وي. او که کفر کوي، نفاق کوي، نو دا د ځمکې پر مخ فساد لامل ګرځي، ځکه بیا به جرمونه هم کوي، ځکه چې الله نه مني، رسول نه مني، شریعت نه مني، آخرت نه مني، خو هر ډول فساد بیا کوي. یعنې ځمکې پر مخ فساد راغی، ځکه ځمکه دی الله پیدا کړی، الله فضا دی الله، نعمتونه دی الله، او منی نه قانون دی بلچا دی بشر، دا نصر کی محترمو. ځکه د کفر کول دا فساد کول دي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، فساد مکوي بس مکه کې ورسته له اصلاحنا، ورسته د دین ستاسو شریعت راغی، دین راغی، کفر مکوي. حدیث شریف کې راځي رسول الله مبارک صحابي ته فرمایي: لا تشرك بالله شيئا، د الله سره یو شی مشرک وا، اگر که ته وین قطعت او حرقت، اگر که ته ټوټي ټوټي سي اور کې واچول سي، فکر بده ټوک ټوک سي، قطع سي، یعنی په چاکو باندې یا داسې وسوځول سي، حرقت، بیا هم د الله سره شرک مه کوه، کفر ونه کړي، په لا باندې کافر نه سي. یو عزیمت ته رخصت هغه ځان ته مسله ده، خو دا مقصد چې عزیمت کوه کې ډېره ښه ده، په لا باندې کفر ونه کړي. دویم ګناهونه او جرمونه کول، ځمکې پر مخ فساد رامنځته کوي، کبیره ګناهونه کول فساد ده که نه؟ فساد ده. نو ځکه کله چې یو انسان ګناه کوي خو مجبور دی یا به غلا کوي، فساد څه کوي، یا به قتل کوي، یا به غلا کوي، یا به بدکاري کوي، او فساد جرم ټولنه دې خراب کړه، ځمکې ته یو مرض راوړ، جراثیم دې راوړ. ځکه غلا سره چا مال طلب کیږي، هغه ګټلې بخاري سره، بدکاري سره، په زنا سره نسب خرابېږي، قتل لامل ګرځي.
نو ګناهونه جرمونه کول بنده دی الله نه لري کوي او پزما کې فساد راځي او دریم د خپل امیر نه فرمانی کول اطاعت نه کول خپل شریع امیر دا ته خروج تر کې تروازه ځان باغی کوي یاغي کوي نو بیا ته هر ډول جرم کولای شي لکه چې د امیر نه مانی نو امیر خو تاسو شریع امیر ده ټول مسلمانانو امیر وي المؤمنین حفظه الله په کور کې د خپل پلارم امیر ده یو بچی د خپل پلار نه مانی هر یو کار ناروا کوي نو خرڅ کولای شي استاد امیر د نه مانی ولایت کې والی امیر ده کمانډان امیر ده یعنی د خپل شریع امیر هغه اطاعت نه کول د خپل فساد زیږوي الله درته وایي پلار د پلان کو الکانو سره مګرځه زوی ته وایي هغه په پی کنه زړی په بدی خدای هغه کار کوي پلار نه مني نه فساد ټکر راغی بیا ورته وایي زوی پلان کې چې چکر ته مزه د وسره دای وسره زی لکه بازار ته مزه بیجای دی زی او فساد حتمانه ته به جرم کوي او بل الله فرمای اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولو الامر منکم دی اللهم نه اطاعت دی الله وکي دی رسول وکي دی خپل شریع امیر اطاعت وکي خبره یومنه او کنه من به فساد راځي سرکشي راځي به باوري راځي او څلورم کار چې په فساد لامل ګرځي هغه دا د اختلاف به اتفاقی کول خپل منځونو کې نو به اتفاق کېدل خپل کور کې په کلی کې په ولس کې په ولسوالۍ کې په ولایت کې په هواد کې په اسلامي امت کې اختلاف راتلل درز راتلل په اتفاقی راتلل د ځمکې پر مخ د فساد لامل ځکه یو نه مني بل نه مني اخر جنگ ته خبره زی الله څه فرمایي نو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو ټول د الله په دین منګولې ولګوي د الله پر رسۍ چې قران ده نو اختلاف مکوئ د سیمه یې بهتر یم زه پلان قای قوم یم زه پلان نه اختلاف مکه ټول مسلمانان هدف یو د مقصد د الله رضا او جنت تلل نو ول اختلافات کوي خپل منځ کې ول اختلافات کوي ولې د خپل مشر سره اختلاف کوي خپل عالم سره اختلاف کوي لا مکوي دیو بل خبره بزان یوسي پیغمبر صلی الله فرمای ترکت فیکم الامرین لن تضلوا وې دوه شرم تاسو کې پری دې اس کله ګمرانه سي کله تم سس کا تاسو ونی سي منګولې بخخږي کتاب الله او سنت یو د الله کتاب یو زما سنت و دوه منګولې خخې کوي دغه تابع سي علماء ته بیانوي او مني اس کله ګمرانه سي خطاب ونه سي او پنځم قطع طریق یا لارې شو کول یو فساد په اسلامي ټولنه کې یا په ځمکه په سر رامستګي لارې شو کول دي شوکي کول دي ځکه یو سنپر چې لارې ته راوځي خو دا خو وهم څه کنه ډار سو ویرس ولا مسلمانانو کې څو به سفر کوي چې بلار کې نه ول تغلر راوځي یې ډار دی واچو فساد رامستګ نو تر کوسي څو ملک چا نه مال چا عزت خطر کې واچو دا فساد ده او بل شپږم نمبر چې فساد لامل ګرځي د منکرات خبرول یو نفر ده منکرات خبروي خپل منکر کوي بد کارونه کوي نور ټولن دم خبروي منکرات خو ډیر کوم یو تاسو ته خیر بد اخلاقی این یو بد کار کول نورم تشو کول ورته دام جرم ده ټولنه کې د فساد لامل ګرځي ابر جمهوریت صاحب کیسه کوله وای مثلا ته په قبر کې نیکی بدیل بدوی نه زیاتی نو 99 نیکی بدی وی او نو 97 دی بدیانی وی نیکی خو زیاته ده او ته په قبر کې تاب یو منکر کار پریخي یو پاحش کار به دنیا کې بنسټ کار به پریخي وی نو هغه کار چې سګو کتابات د قبر کې ګناه زیاته سوچ کوی دس یو کار بنسټ د کی خو چې ورسته تا نمبر نه ورسته خلک غا کوي تا د ګناه رسی ومن سن سنه سیئه کنه فلو وزرها ويزر من عمل بها دس یو منکر کار بنسټ دی خو په دنیا کې چې ورسته خلک هغه کار کوي تا ته سزا رسی او بل محترمو پزمکه کې جګړې را پارول خلک په جګړو سره چول کنه دونه پورته جنجال اچول دا شیطانی وظیفه ده او کله کله انسانان دا وظیفه سره ترسي ی دونه پر همنس کې اختلاف اچي
په جنگ سره چي دا پس ما کې فساد رامنځته کوي بدبینی خفګان رامنځته کوي خصوصا خپلوان وي سره کنه په ګلی کې په اولس کې دا کار بسلای نه اختلاف بدل رامنځته کوي خصوصا په جماعت کې کوشش بدا کوي کنه چې اتفاق یواله تکاروسي خیر ځان دې ټیټ راولي پروا نه کوي د دې ځمکې بیا فساد لامل ګرځي جنجال جوړيږي او بل اتم نمبر فساد لامل ګرځي هغه دا ظلم کول حقوق تجاوز کول پردای حق خوړل 400 وي مشر وي امیر صاحب کمانډان صاحب ملک صاحب ملا صاحب حاجی صاحب نو حق د سینې مثلا ته کلی فساد کور فساد نه خوړل کیږي کور کې تماشره چا د مساوي حقوق نه رسي ظلم درنه کیږي کلی په سطح کیږي ولسوالۍ په سطح ولایت په سطح د هواد په سطح نو د نورو حقوق تجاوز کول اپای مالول دام پس مکه په سرزکه اب مقابل نه پر وطن حق واړي ته نور کې ابن جنجات فساد بیزتی سو بقدری سو باحترامی سو او محترم بل هم نمبر چې پس مکه په سر فساد راځي غادي کفارو مسلط کېدل په مسلمانانو باندې کله کله کافران په وسیمه باندې په مسلمه امت په یو برخه باندې په یو هواد باندې هجوم راوړي تجاوز وکي تیرای وکي اشغال کی فسادونه راځي کنه ولی نه راځي هغه کافران خو اخ پس فاسدان دي خو چیرته فساد کوي د امکان نه لري ثواب نیک کی نه کنه سپین چرګان دي چې اسلامي سیمه ته اسلامي هواد ته کافران راسي اتمن الته فساد کوي مسلمانانو کورونه لنګيږي وزنی کیږي شهیدان کیږي یتیمان عزتونه خرابېږي مسلمانانو لکه مقابل کې به جهاد وسره کوي او محترمو لسم شي لسم نمبر چې پس مکه کې فساد رامنځته کیږي هغه څه دي هغه د جنونو د هلاکانو نکاح زندول ودونه زندول دي دا ټول ستر لامل دی پس مکه په سر د فساد بلکې اول نمبر لامل باندې دی د خپل لورګانو د زمانو د خپل خويندې د ورونو نکاح کې تاخير کول ځینې خلک په دې خاطر کنه تاسو په ټولنه کې ټول بلد اسلام دې زیو کله کله یو نفر خپل لور ځکه نه ودی چې د تخمالدار سره نه پیدا شوی ګوري ګرځي وسړه بل دې کې نو دا سکله هغه د عمر خو تیری هونه درېږي د سکندم نه درېږي 150 کالو سي سړی جوګي 50 سنه واوړي 100 ساتوي کالو سي یا ځینې د کسان د کورنۍ هم ستاسو معلومي مخکې بډېرې وي نو لور په دې خاطر چاته باندې کانو ور کوله چې مثلا چیرته استادي به او معلمي به و ته نو لزر به کور تر وړلې وای کدا څه واده کوم خبر چاته دي کو دې یعنی کلان څه وسړه ولې د رسول الله کوي او ته کو کې نسی وایي څه واده پیغمبر سمارک څه فرمایي د حدیث شریف تاسو غور سره واورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير کتا سه ته څوک د نکاح په خاطر راغی هم متوجي سي والدینو یو ځوان درته راغی ان خلق راغله درته خدمه وکړه تانه لور خور وختله او تا دغه اخلاق خوخو یغه سړی ا دې ور کې دین دی خوخو خو په دې خاطر دی ور نکړه چې غریب ده کور نه لري کنه پیسې نه لري بلډینګ نه ستا نو پیغمبر سمبرک فرمایي وای ته لوی فساد دروازه خلاص کړه او فساد کبیر لوی فساد دروازه در خلاص کړه ولی کتا سپیکر کړي دی پرار زمينه هم دې نه برابرېږي یو قرآني خخ وخاله چې خدمت درولې غلا سړی کې مشکل نسته خپ دین مین ځوان ده اسلامي طریقه برابر ځوان ده شریعت محمدي برابر ځوان ده خاني ورکوم ولی ولا ډیر غریبان دي خپل کور نه لري کړه کور کې اوسېږي خورسته به فرار راسي مسؤلیت چا ده لاره ته بغاړه ده به وزن هم پکې ولی پکې وزن ول دین ور کوله مشکل شي کیو آیا پیسې د انسانیت معیار ده بلډینګ درلودل تجارت د انسانیت معیار ده د تقوا معیار ده نه ولی فساد راځي خلاصې او بل حدیث عبادت راځي نو کې یو ځوان
ان قرآنی تا نه غوښتنه وکړي دي خور او د لور کنه دی واده تی ورنه کې په دې خاطر سي وزدار نه ده ویلا سونه د سپیرس نو کوشش دا پکار د محترمو چې کله زوی زلمی کیږي الله دې د بد رواجونو مخزتي نور ونیسي الله دې نور دې مټولن نورکی الله دې اسلامي قوانین هغه اسانه قسم درته وکم په اسلام کې چې د نکاح اسانه شی ولنسته که تاسو سیرت وګورئ د نکاح نه د ځوان او د پیغله یو ځای کول د نکاح کنه تړون نه ده خو دون اسانه شی به بلستانه په اسلام کې او په افغانستان کې مخ نیم اسلام نه ده منلای ښه اسې چغي ویو تر ټولو سخت شی نکاح ده په سلو کې بلاسو قرآن ته 500 ته به صحیح اسانه وي پیسې به ورکی په قسم د 90 2 95 پیسې قرآن ته سخت یا به منځه ورته خرڅه یا بلاس کاله کچاکی لیږي یا به شل غل عرب مزدوري باندې سوزه تک تور د ځوان کې به ورزي واده ورته کوي ډیر هم سخته کړي دا مکه ورزه خپل ځان به شروع کو مای په خاله دې پیسې د ټول دنیا دی د ټول دنیا دی خبر یو کی د ټول دنیا دی تاسو خبر یو کی چې الله او رسول خپي ولې او رښتیا بل مهم شی دام ده ځینې خلک وایي د امارت ولې اندازه نه ټاکي کنه د پښتون خلک ډیر کی ځوانان ډیر کی امارت باید یو کاغذ ورته وټاکي دومره مهر څه ګوري امارت اوس نشي کولای چې الله او رسول یو کار مطلق بند کړي نه دوی بند کی مثلا کم اندازه مهر معلوم ده په اسلام کې کنه متفق حنفي کې مستلز درهم ده عزت مهر اندازه نه معلومه خو ترغیب دا ده کنه چې خو مهر هغه د اسانه کم می اسانه ویلاند وی ان دې پاتمي بي 300 درهم وو ان 500 درهم اوس وخت کې 1000 افغاني راځي خدا یو لک ته څه کوي ونیم لکه ولا پاتلا کې مې ورکړه چټاله بټاله مې ورکړه چټاله بټاله نا ولا کې مې ورکړه لکه مزدارم په یې دي کوي خدای بندگان خدا ځواني خو مې کیتا ده مجبور ده کچاکی بځي که غامر څه ځوندای که سپوی و خور که لیوانو خور که واورو مړ که کنه ډېر څه مرسي د دې بال د زی دا به راګټي سره عزیز ځواني هر څه تیری ځوانانو احساسات سلوبي مکه وي راځي اکا خپل لمنځوي قرآنی د خاص ځوان نه خوښ اکم اندازه یو لک متوسط 2 لک ډیر چې واخلې تدری لک هو مانینت نسته ما منعت مثلا یو څوک پیسې لري الله وسور کړی د کدي سجده کې تلس لک داسې ورکی ور دي کې شل لک خو دی ورکی تیما خلا 3 لک نه زیات ادری لک را واخله لور ته دی خور ته پتی ځان ته کور برابر عمره ته بځي چاته ورکی تجارت ته شروع کوي خزم باید پیسې ولري خزم باید صدقې وکي زکاتونه ورکی ولې خزم جنت ته نه ځي پیغمبر سم مرخص تاسو فرمایل وکي غواړي جنت ته لاړ شي کنه صدقې کوي دوی خپل سر زره راوخته بلال صاحب شانده کوله صدر ته وراچو مخسر پیسې ستنن نه هي خاونده خپل خسته پیسې ورکې په پړو تل سره ورکې ګوري کوشش دا پکار ده خزم باید مالداري ولري پیسې خو موږ تر واخلو ځان ته زوی ته بل واده پوکو پیسې خو دې حق ده 2 لک 3 لک تر واخله ورې کړي ته تجارت پکې ځان ته عمره ته بزي خپل خاون سره یې غنه بم بوجنی ټولانه بم جوړي فسادونه بم نه غلاوی بم نه بدکاری زمينه بم نه ولې هو د ځوانانو واده په خپل وخت سره کې 40 کالو ته 40 کالو ځوان رسیږي جلکی 15 کالو ته رسیږي واده به سوي فساد به کی نه مرګونه به کی نه د فسادونه سره راځي مرګونه راځي اکثر پلان کې خبرې خزه امړکړه خزه ځان مړک زاري خوړل وی وستله دا ولې دغه مشکلات ولې دي ټولنه کې یو علم نسته او بل عامل دام د ډیر ښه د سړی قرضدار شي به بل نه راخله درازي ورټکو بل نه راخله به ورته پتا باندې ولګتلې دی او دا دی وادي خبره ورته کوله کورنی جنجال ټول فساد د ګوره نو لسم عامل دا چې مہر زیاتوالی بجای مہرونه خستل رواجونه سر تر سوال لس لکه 12 لکه یو واده سر نه رسیږي ولې یا چې ستانه والا پختنه نه کوي مکه وای دا سیخ کوي خپل ځان خو عملي کولای شي فرید بل څه تاسو ته نظر کې تخبر نور باندې ما خلاله پیسې اضافه پیسې ها وای خلاص شل لکه واخله دا دور ته ورګه کبیر ته بزرګ درکم تر وای نخلي زل بوا کې دومره هر دې متاسف دې خبرو کول عمل کول توفیق را نصیب کی الله دې دغه بدر واجن متولن نور کی الله دې سنت طریقې محمدي طریقې اسلامي شرع طریقې متاسف کې عملي کی امين الحمد لله العالمين يلا ترازي خطبه عذابنا وسات قبل عذابنا وسات لازم غنونه معك خدای پاک ته ناراضي سي موږ راضي ترازي خدای د مسلمانانو ترازي
یا الله پاک موږ د ایمان محبت سره ځال فاروق ګرځي اسمه نو نه ماف کړي تر نه راځي صلی الله تعالی علیه برحمتک یا رحمت الرحیم